درېمه خبره دا شي چې ډېر رونه دی واغه شریک دی په کور کې او دې په کور کې و قرباني کینو ای و قرباني ور باندې پکار دا کنه اری ور دي جدا جدا وکی که جدا جدا چرته وشولې دا نور لا نور ده بلکې یو سره ډېر کېم کولې شي حدیث کې راځي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تقریبا سل علی کړي په یو اختر کې سډيره یې په خپل علاله کړ ورسې به علي رضی الله عنه ورته علاله کا ابن ماجه هغه باب خود لري وی باب سبب د بیان د دې کې چې شړې د خپل خاندان نه په یو ګډ باندې قرباني کولې شي دویم جلد 203 نمبر صفحه د حدیث رقم دی 3140 عطا ابن یسار فرمایي وی سوالته ما ته پوښتنه کې د ابي بن سورینا چې تاسو په وخت کې د قرباني نه څنګه وي په کومه طریقه مکولې قال غویر چې کان الرجل یو شړې د رسول الله په وخت کې وو قرباني به د خپل ځان نو د قشند اهل بیتونه په یو ګډ باندې کوله فیاکلون نبی به خوراک وکي او طعام به ورکړي نور مسکینانو لم ترمذی دا روایت راوړی دی چې باب ان شات الواحده تجعل اهل البيت به حکیم دا خبره ذکر کړی دا یو ګډ د یو خاندان نه کابيږي څلور پنځه دي کچرته د ټولو گزاره برابر یو ټولي حلال کې دا خو نور لا نور دی یو سړی په کې ډیر مال حلال کې نور لا نور په کچرته په دې ټولو ورونو باندې یو ګډ سړی راوسو حلال کې نو بالکل دا کافيږي کې سم منعت کې نشته ابي بن سواري د قشن خبره ذکر کړي صاحب خو پرېدا ابن ماجه دا روایت ذکر کړی دی عون المعبود هغه دا خبره ذکر کړی ده دیو جن ډیر احادیث په دې کې راغلي دي امام جمال الدین زیرعی رحمه الله په نسب الرایه کې دا ذکر کړی دی امام ترمذی او د قشانه امام خطابی د ابو هريره سے روایت راوړی د عبد الله ابن عمر راوړی دی چې دې دوړو به امدا کار کو امام مالک امام اوزاعی امام شافعی احمد بن حنبل اسحاق بن راهوی د ټولو علماء مسلک داو تر دې پورې ابن ابي دنیا د علي رضی الله عنه دا خبره ذکر کړې ده چې هغه به خپل اهل بیت نه په یو ګډ باندې قرباني کوله دا جایز سو منعت کې نشته اې دی وجنه دا هغه عجیب مبارک چې کم سروي ال تعالی کې هغه جدا خبره ده دلته دا جدا یو ګډ په قرباني کې کافيږي نه هغه چې الته سړی د خپل اهل زنانې به ولیدا او خورم به ولیدا او غیره ټول په مل لاړ دی او په دې وخت کې دا ټول خاندان یو ګډ حلال کې نه الته به د ارچنه ځان لزان لکېږي اما کچېرته ته قرباني کې نه به قرباني یو کافيږي سو منعت به کې نه وي دغه مسله دا چې سړی دی مسكين دی غریب دی قرباني واخسته دا ته ورکه شو نو په دې وخت کې د بلی اخستله یا د دې ور باندې دا ضروری دی او که ضروری نه اهل علم دا خبره ذکر کوي چې د قرباني مال په هغه وخت کې د قرباني مال ګرځي کې شکل دي سم لو چاړه ور باندې راخاله داغه نه مخکې به تصرف کړي شو که چیرته ورکه شو ستا وسو کولې شي که وسه د نو د شریعت مطهره د خونه مطابقه به لزوم نشته وجدا دا چې قرباني چې سړی طاقت د قرباني لري نو په دغه قرباني واجب ده نصاب په دې کې نشته او دی وخت کې دی فقیر سره بالکل دومره مال نه وو چې دم پیواله او بلم پیواله یوه واخسته غورکه شو یا مړ شو یا بل کار به وشو بس لاړه دیم کې سړی نه ته قرباني وکي په دغه نفس نیت باندې دا نظر نه ګرځي برابر خبره ده کله فقیر دی کله مالدار دی د شنورم ډیر دلیل علماء ذکر کړی دي فقہ سنت سے سابق سے دریم جلد کې دا خبره ذکر کړی ده الفقه الاسلامي کې دا خبره ده